اصل کې دا کاروبار چې د تعلیم یافته خلک د بې تعلیمو نه ښه کولی شي خو موږ تعلیم یافته خلک اکثر په نوکرو پسې ګرځو کاروبارونو تجارتونه نه کوو دا یو ډېر ښه امر دی او ښه اثر دی په ډېر ښکلي ځای کې دا موجوده ده نن سبا یونیورسټي بنده ده او د هغې باوجود هم دلته بلا خلک دا چې یونیورسټي کله ګلاوي نو دې ځای کېناستو ځای څوک ونه لري بل په دې کې لاندې هم ګنجایش شته پاس په چت باندې ډېر پراخه ځای دی په جیلو کې به خلک ورته کېناستی شي په اوړي کې او په مازدیګر کې خلک راټولېږي ډېر د خوند ځای دی بله دا ده چې د کوم مالکانو او د کوم چلوونکي چې شاعران ادیبان دي نو هغه به څنګه نه چلېږي ځکه چې شاعرانه ماحول به وي بل پکار دا ده زما دا خواهش دی چې دلته په هفته کې یو ورځ مقرر شي او په هغه ورځ باندې یو 2 غنټې داسې مقرر شي یو فنکار یو ادیب یو شاعر یو زمونږ یو اتل یو سلیبریټي راځي او دلته کښېني او د هغه سره ګپ شپ هم کېږي نو دا به یو ډېره ښه خبره وي د آرټ خدمت به هم کېږي د دې سره به ملګري هم ټول راځي راټولېږي نو یو د مرکزي ځای به زمونږ وي نو زه دا خواست کوم چې راشد خان راشد او اشرف خان چې کوم کار روان کړی دی نور ځوانان دې هم دې ته سوچ وکړي چې په خپلو مټو په خپل صلاحیتونو هر قسمه کاروبار کېدی شي خو شرط پکې یو دا دی چې معیار بله دا ده چې ایمانداري بله دا ده چې تسلسل وي والا به کاروبار کېږي او زموږ سره د کاروبار ماهر فاروق شاه صاحب ناست دی هغه د بزنس اډمنسټریټر دی هغه به تاسو له ډېرې ښې مشورې درکولی شي فاروق شاه صاحب چونکې یو ډېره اوږده تجربه هم لري نو دې وجې نه د هغه نه مشورې اخلي او موږ به ته دعاګانې کوو خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم جی سر نو بس افسر افغان ډېر خوند یې کړی دی چې تاسو دا کړی ایفرټس کړي دي د نن سبا ځوانان که چېرته د سیلف امپلایمنټ طرف ته راشي
او بیا شاعرانه دي باندې فلټر راتلل دا یو نوې خبره ده که نه دې کې هم د عباسین څه غدی نو شرارت دی نو دا خلک یې په دې کار اخته کړ که نه نو ښه ده ځان له خپل سیلف امپلایمنټ هم دی ځان له جاب هم کریټ کول دي او خپل هغه هم کول دي شوق هم کول دي شعر ادب هر څه مینټین ساتي د عباسین صاحب چې یو که ماته لاهور هغه هغه یاده کړه کیفې دي که ماته ما خو د ګورمنټ واخې دلته خو دلګاري باران هغه ټایپ دغسې هفته کې یو ورځ ټي هاوس پاک ټي هاوس لاهور پاک ټي هاوس و شاعرانو دکان په ټول دلته راوړل نو دلته خو پاک ټي هاوس خو نشو جوړولی خو هغه یو ورځ والا آیډیا دی چې یو متل راځي نو دا ښه آیډیا ده او دا چونکې ټاون چوک دی ښه هغه کې دی مین سنټر ځای کې دی نو الله دې همدغسې روان ساتي بس موږ به دعا کوو موږ باندې روغې روغې چایګانې څښې او پراټې نو خوند به کوي